بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1444 هجري سپوږمیز د ذوالقعدې د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1402 د غبرګولي د 23 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ترکمنستان سفیر سره د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست لیدنه. په دې لیدنه کې د کرنیزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. په هرات کې د 5م څلي د نړېدو د خطر لرې کېدل د دې کار د 2مې برخې د 10 سلنې چارو پرمختګ شوی دی. او د یو خصوصي کتابتون د لوري د مطالعې او کتاب لوستنې د جایزو په چاچونه دغه چاره مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه ترسره شوې ده. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ د پراختیا په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. په دې کتنه کې مولوي عطاالله عمري وویل چې له مزرع ملخانو سره د مبارزې، د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو صادرات او واردات میکانیزم، د کرنې په سکتور کې د ظرفیتونو لوړول، د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی او له څېړنیزو تجربو څخه ګټه اخیستنه هغه مسایل دي چې باید په دې برخه کې یو له بل سره همکاري وشي. ورته مهال په دې کتنه کې د ترکمنستان سفیر د پلانونو د عملي کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د نظریو د تبادلې لپاره د خپل هیواد چمتووالی وښود او له افغانستان سره یې د کرنې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په هرات کې د 5م مینار د ړنګېدو خطر لرې سو. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق قانی د 5م څلي د کار د بهیر څخه د لیدنې پر وخت د دې چارو د چټکتیا او کیفیت د سمون په اړه ټینګار وکړ. مولانا حقانی زیاته کړه د دې څلي ډیری برخې زیانمنې شوي وي او د هغې د ړنګېدو احتمال موجود و. دغه خطر اوس د تخنیکي ډلې د لوري لرې شوی دی. دا راز د 5م څلي د کار د استحکام د برخې مسؤل انجینر عتیق الله وایي د دې مینار د کار د لومړۍ برخې په بشپړېدو سره د هغې د لړزېدو مخه نیول شوې ده. د هغه په وینا اوس مهال دغه مینار د کار د 2مې برخې هم 10 سلنه مخته تللی دی. پر دغه چارو هره ورځ د 10 څخه تر 40 تنه کارګران بوخت دي. د دې نه مخکې مولانا حقانی د 5م مینار برسیره د 6م مینار څخه هم لیدنه کړې ده. د کتاب نندارتون د پچاچونې کلنۍ ناسته د یو خصوصي کتابتون د لوري جوړه شوه. د دې غونډې د جوړېدو موخه د کتاب لوستنې او مطالعې لوري ته د ځوانانو هڅونه او ترغیب بلل شوی دی چې د پچاچونې له مخې د کتاب پیرودونکو ته جایزې په نظر کې نیول شوي دي. یو شمېر پوهان او فرهنګي مسؤلان داسې برنامې د کتاب لوستنې د ترویج په برخه کې مهمه بولي. نورحال په چمتو کړي راپورټ کې. کتاب لوستنې او مطالعې لوري ته د ځوانانو هڅونې په موخه د تیاتر ننداره دغه برنامه د یو کتابتون د لوري پر لار اچول شوې ده. د کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې یوه نوې لاره ده. د کتابونو پیرودونکو ته جایزه ورکول کیږي. به هر شرایطی شده ما جوانان رو بکشانیم به سمت کتاب و مطالعه تا استفاده صحیح بکنن و خوشبختانه قرعه کشی که ما انجام دادیم این مرحله دوم است. دور دوم بسیار نتیجه داده و نتیجه هم خیلی مثبت بوده. مسئولانو د دې پروګرام د جوړېدو موخه د مطالعې لوري ته د ځوانانو هڅونه یاده کړې ده. هغوی د ځوانانو څخه غواړي چې د هیواد د پرمختګ لپاره د علم زده کړې، مطالعې او څېړنې ته مخه کړي. ما سال گذشته 7 نمایشگاه برگزار کردیم به جای مختلف که انشاءالله امیدواریم بتونیم بیشتر هم در طول سال برگزار کنیم. متاسفانه در سالیان اخیر چیزی که ما کمتر داشتیم فرهنگ و فرهنگسازی در مورد مطالعه و جایگاه کتاب بود و ما در سالیان متمادی روی این برنامه ها کمتر کار شده بود که جوانان را تشویق بکنیم به فرهنگ کتابخوانی و به همین میزان سرانه خواندن کتاب هم در افغانستان بسیار قابل ملاحظه پایین بود و ما از در رده آخرین کشورها در رنکینگ های جهانی هستیم.
هستیم و این چنین برنامه ها خوشبختانه میتونه جایگاه کتاب و کتابخوانی را در بین نسل جوان اعاده بکنه و ما مشوق باشیم برای جوانان که فرصت های کتاب خواندن را بیشتر فراهم بسازیم. د بل لوري فرهنګي مسولان د داسې برنامو ملاتړ کوي او د اطلاعات او فرهنګ مسولان هم د مطالعه او کتاب لوستنې لوري ته ځوانان هڅولي دي. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از آن جایی که از نامش پیدا هست برای توسعه فرهنگ، برای اطلاع فرهنگ و رشد فرهنگی کار میکند و متعهد است بر این که از کارهای فرهنگی و برنامه‌های فرهنگی حمایت جدی بنماید و ما برنامه‌های بسیار متعددی روی دست داریم که ان شاء الله یکی پی دیگر به اجرا گذاشته می شود. دا ویلو ده چې په دې پروګرام کې 15,000 تنو ګډون کړی و چې د پچې اچونې پر بنسټ 100,000 تنو ته جایزې چې 100,000 افغانۍ او تحصیلي او تعلیمي بورسیې پکې شامل دي په نظر کې نیول شوي دي. د هرات د محلي غېږنونې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هرات ورزش او بدني روزنې ځایناستي مولوي محمود مشفق او د هرات سیمه ییز غېږنونې فدراسیون رئیس په حضور کې ترسره شوه. مولوي مشفق په دې برخه کې د اړوند فدراسیون د پهلوانانو د زیار څخه قدرداني وکړه. دغه سیالي د وتلو پهلوانانو او غېږنونې د مهارتونو د زده کړې په موخه پیل شوې ده. د سیالیو په پای کې وتلو پهلوانانو ته د بدني روزنې د لوري مننلیکونه اهدا شوه. د هرات امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو د لوري 2 تنه د ناقانونه اړیکو په تور ونیول شوه. د هرات دوهمې امنیتي حوزې د منصوبینو د لوري د یادې حوزې د مربوطاتو څخه د ناقانونه اړیکو په تور یوه ښځه او یو نارینه نیول شوي دي. د دې کسانو لپاره نسبتي دوسیې چمتو او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. محترم لیدونکو اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر نیمه اوریاز الوره درجه 18 تیته 21، غوریان اوریاز الوره درجه 19 تیته 12، کراخ المر الوره درجه 15 تیته 19 او پشتون زرغون المر الوره درجه 18 تیته 22. قدرمن لیدونکو دا و خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ترکمنستان سفیر سره د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست لیدنه. په دې لیدنه کې د کرنیزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. په هرات کې د 5م څلي د نړېدو د خطر لرې کېدل د دې کار د 2مې برخې د 10 سلنې چارو پرمختګ شوی دی. او د یو خصوصي کتابتون د لوري د مطالعې او کتاب لوستنې د جایزو په چاچونه دغه چاره مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه ترسره شوې ده. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.